د توحید الله د پاره ده. او په دې صورت کې بیان د ملائکو، انبیاء او انسانانو، جناتو دې ټول بیان کې سره ټول گواہی کوي په توحید باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. حالت پرشی کے 9 درس، عرشی کے 9 50. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. نزول سوئے د کتاب د طرف د عزیز حکیم ذاتنا. انا انزلنا الیک الکتاب، من نازل کړه د تا ته قرآن په حق باندې. فاعبد الله، عبادت کړه الله تعالی اخلاص کوونکې لجهت د دیننا. الا لله الدین الخالص، الله د پاره دین خالص ده. ولکه دا دین ته تاسو ګورئ، دین ته سو سره راغلی دی کرخه کې دو کرته راغلی ده او دواړه کرته معرفه ده. او دا مسله د قاعده د علم تفسیر کې چې ان نکرت اذا تکررت دلت علی التعدد. نکره سے کله مکرر ذکر سی دلالت په تعدد کوي، او په خلاف د معرفه. معرفه سے کله مکرر ذکر سی هغه دلالت کوي په افراد باندې. دواړو ځایونو کې دین نه یو دین مراد ده، چې هغه دین د اسلام ده. الا لله الدین الخالص، الله د پاره دین خالص ده. دین خالص. الله تعالی فرمایي والذین اتخذوا، هغه کسان. دین خالص چاته وایي؟ غنیت المفتدی کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ترجمه کوي. غنیت المبتدی کې شیخ عبدالقادر جیلانی ترجمه کوي چې دین خالص هغه ته ویل کېږي چې ملائکه نسی لیکلای، ملائکه نسی لیکلای، او شیطان نسی خرابوي، شیطان وسوسه پکې نسی راوستای. دې تفسیر وای دا د بنده او د خدای مابین کې راځي. دین خالص نه دا مراد ده. او معاذ ابن یحیی لیکلی دی، معاذ ابن یحیی سی دین خالص دی توای سی عمل دی عیبونو نه پاکی. خامخ انسان عمل کې څه مسله راځي، د چا عمل سی د عیبونو نه پاک څه د دین خالص ده. والذین اتخذوا، هغه خلق سینی ولد ما سوا د الله نه اولیاء، ما نعبدهم سوای ما عبادت نکو الا لیقربونا الی الله زلفا، سی الله ته منزدی کی. ان الله یحکم بینهم، الله به فیصلو کی دی ما بین کې. هغه سی هغه اختلاف کاو، الله هدایت نکی هغه چاته سی هغه کاذب وی او کفارن فعال لوی کافری. او عیوبنا پاک. دا ویلی دی معاذ ابن یحیی، معاذ ابن یحیی. لو اراد الله کی اراده وی الله تعالی تا ایتخذ ولدا، سینی ولا وای بچای، لاستوفا مما یخلقو، نو نیولای بو دی آغا نه چې الله پیدا کړی دی چې خدای ته کم خوغو. خو سبحانه پاک د الله تعالی د بچینا. الکه دا لو شرط ده کنه. علم تفسیر کې وقاعده ده الشرط لا یقتضی جواز الوقوع. شرط تقاضا نه کوي د جواز د وقوع. وګوره که الله اراده کړی وای د نیولو د بچی، خو واقع خو نه ده کنه، شرط ده. ازواء البیان جل 1 صفحہ نمبر 408.
لو اراد الله کای اراده کړو الله تعالی چې ونیسی ولادت میواله به غره کړه به هغه چې الله پیدا کړي او سبحانه الله پاک د بچینا هو الله الواحد القهار الله واحد او قهار ده خلق السماوات الله پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په حق باندې یو کویر الليل علی النهار کور کوي الله تعالی شپه په ورځ باندې پټي داخلي پکې او نه باس ورځ پشپا کې او الله مسخر کړه د نور او سپوږمۍ ستاسو د فائدې لپاره کل یجری لاجل مسمى دا ټول روان دي په خپل اندازه الا هو العزیز الغفار دا الله عزیز دا غفار دا خلقکم من نفس واحده الله پیدا کړی استی د یو نفس نه ثم جعل منها زوجها او بیا الله بیبي ورته پیدا کړله او نازل کړی دي تاسو د پاره راکته کې د چار پانو نه ثمانیه ازواج اته جوړه اوله کا تفصیل په سوره انعام کې ذکر سره من الابل اثنين ومن هغه تفصیل ذکر سره د سوره انعام کې یخلقکم فی بطون امهاتکم تصویر اچیستا سو په ګېړو د میندو کې خلقا بعد خلقن پس دی یو تور پس د بل تور نه فی ظلمات ثلاث پدری پردو کې او شپږو مدارجو کې الکه په یو پرده کې څو مدارج راځي دوا نو درې پردې سولې او شپږ مدارج سو سوره مومنین کې 13 مساله ها مدارج ولکې درج تا یو پوړی بل پوړی یو پوړی بل پوړی یو ور نطفه بیا څه شو علاقه سو دا درج ده یو درج نو وخت خبره بیا علاقین ورستو مزغه ورستو عظام ورستو قصون العظام لحمه دا یو درج ده شپې درې دانی ظلمات شپږ مدارج ادري ظلمات کوم دي یو پوستا کوي جلد معشوم دی کې پټي یو معده او یو رحیم دریسو ذالکم الله ربکم الله داستاسو الله رب تاسو دا د لپاره بادشاہی دا لا اله الا هو نستلایق د عبادت منګر یو الله دا فانا تصرفون کم خواته ګرځي ان تکفروا کتا سو کفر کوي الله تعالی بے پروا دستا سنا فان الله غنی عنکم وما تو ګورا یو سړی په ویل اساس کفر کوم خدای مې نوټس کې نه راولي سکه مې نه راولي الله تعالی دا چا درته ویلی ولا يرضى لعباده الكفر نوټس کې مې راوسته هماله کلم نه لاندې راغله الله وای ولا يرضى لعباده الكفر او راضی کیږي نه الله تعالی د بندگانو نه کفر او کتا سو ایمان راوړ په الله يرضو الله په خوشاله د تاسو نه او نصیبار ولې بارون کې پیټه د بل کاس بیا الله تاسو رجودا الله به خبر در کی بما کنتم تعملون انه علیم بذات الصدور دا الله تعالی علم د پاسرارو د سینو باندې واذا مس الانسان او کله الله سمن مسکو انسان لره تکلیف دعا ربه منيبا الیه بیا الله تعالی ته رجوع کوي دلته یو کس څنګه دنو بیا مړس ما ته چاویل کور کې ټي وی وای دا ټي وی زر خرڅ کی او یې مات کړي څنګه دنه نو څه ضرورت څنګه جن ټیک کوچی دی مخکې بری والی وکړه
اوس خاصم ته پیږي چې زه روانم او ملائکه لګیا دي راکته کیږي پستر ګذر تخکاری کله لاس داسې چې کله داسې چې عمر کې چا درته ویلي دي کیم کې را سره مرسه بیا خو دې وسوبخي نو څنګه دل ټیم کې بیا چې ویلې چې شابه ټي وي کور نه لري کی هغه وخت کې بیا خدای نه معتبري مخ کې خدای معتبري مخ کې نه ویل پکار دي وګ نور زه سم نسم کوی کته نه سم راځه توبه لا اله الا الله ته خدای نه پیږي قسم د خدای سره چل کوي توبه او ګوره د اوس تاسو څه تعریف کوئ فقہ کې حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جنت ته د اوس سره نه ستلای ځکه خدای غیرتی دا غیرتی سره خواخه ده توبه او د اوس تعریف فقہ کې موږ دا کو چې خزه پردي سړی ته ګوري او د په خوشاله پټي برای راس پردای سره را روان ده برای راس آلته سمدی کې څه کومه کاروایی کیږي ټول خیال تا الله جل جلاله دې معافي وکي اما ویلې اسلام آباد ته کراچي دی علما او فدراغي یوسف بن نوري صاحب دې دنیا کې لوی عالم الله تعالی پیدا کړی او غم راغی نو علما او فتوا تر نو غوښتل سي حضرت کی په ذریعہ تبلیغ دین روا ده کنه قران روا ده کنه ویل و ٹی وی کے ذریعہ تبلیغ دین بھی ناجائز ہے یہ ٹی وی پر ذریعہ باندې تبلیغ دین هم ناجائز ده من سے الله مکلف کړی چې دعوت چلوي په جایزه طریقہ په ناجایزه طریقہ نه الله دې رحم وکړي علی اسلام ته دې ټول ته خدای معافي نصیب کړي الله تعالی فرمایي واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا بیا غواړي بلی رب منيبا رجوع کوونکی ثم اذا خوله نعمتا منه بیا سلری کې داغه نعمت نسیر سکم بلنه الله تکړه وجعل لله اندادا او ګرځي الله سره شریکان سي خلک گمراه کی دلار د الله نه ول ورته او پیغمبره تمتع بکفرک قلیلا نا په واخله په کفر باندې لګ انک من اصحاب النار امن هو قانت مخکد جهنمی بیان اوس د جنتی بیان امن هو قانت انا الليل هغه کس هغه تابعوي الله تعالی تشفا ورځ او سودا کوي الله تعالی ته او يعذر الاخره ویریږي اخرتنا عثمان بارک آیات راغلی ده ويرجو رحمت ربي او هغه کوم دا امید ساتي د الله د رحمت قل ورته او پیغمبره هل يستوي الذين يعلمون ایا برابر دي هغه کسان چې علم لري والذین لا يعلمون هغه کسان چې نه پوهیږي قل ورته او پیغمبره هل يستوي الذين يعلمون ایا برابر دي هغه کسان چې پوه لري الکه مفعول ذکر ک ذکر ک نه الله تعالی ویل سي عالم دي هر میدان اولاد د غیر عالم دی هغه میدان نه ٹھیک سو کنه عالم د هر میدان اولاد دی غیر عالم دی هغه میدان نه اګانه کې ماتم بیان راک وای بیان وکا په دې آیات باندې نو مورته مولایانو ته مال خبره واوري خدای مفعول ذکر نه کړل تلک دا نقطې یادوي ښا کله موقع به راځي بیان بدر کی درته آیات بوای ترجمه بکوي اكو بکو نقطه او هغه نه مقصد او دی هغه لطیفه تر نصرای نصر او باسي ست ترجمه سو بیاغه نو مورته الله مفعول ذکر نه کوي اشاره دې ته وکړه سکم مولا سیکل زدای هغه مولا غوړه د دی هغه مولا نه سیکل نه ایده کم مولا سګاړه زدای هغه مولا غوړه د دی هغه مولا نه سګاړه نه ایزده نه داشه زده کول پکار دی
نو ما ورته مسله دا الله مفعول ذکر ذکر نه ک الله استخامه خلا جایز امور ذکول پکار دي الله تعالی فرمایي انما يتذكر اولو الالباب من اخل خواندان د عقل قل اعلانك وحبيبا یا عبادی روح المانی کی علوسی ترجمه کی قل هل يستوي الذين يعلمون ورته برابر دی هغه کسان چې هغه دی الله تعالی عزت پیژني والذین لا يعلمون هغه کسان چې د خدای عزت نه پیژني الکه مانځ کې ولاړ او کرز په نوخار کې ته چا سره خبره کې خدای سره کې نو ټول توجه دې خدای ته برابر کا للذین هغه کسان د فارا آسنو په هذه دنیا حسنه چې هغه احسان کړی په دې دنیا کې احسان ایو عالم مانځ کې ساوس نو چا ورته لا مقتدی ته سي مهرباني وکړه هغه خو بدرا کړو او فتح کړه ورته مرګره تانه درې میله ځا خو لرت لاله ما ته کوم چې پر مانځ کې تلله تانه زلرت لاله نو ما بسنګ فتح در کړو للذین آسنوا کسان چې توحید قبولې د الله تعالی په دې دنیا کې حسنا غیتب الله جنت ورکی و ارض الله واسعه ازمه کده الله پراخه ده انما یوفى الصابرون پورا ورکولای شي صابر اوتا اجرهم اجر د دې بغیر حساب قل بیا اعلامك وحبيبا ما ته امر سویدا ان اعبد الله چې عبادت کوم د الله مخلصا له الدين اخلاص سره وامرت ما ته امر سویدا ان اكون اول المسلمين سيز اول د مسلمانانو نسم او قل بیا هو پیغمبره انی اخاف زویریګما کما نا فرمانی وکړه د الله نه د عذاب د یوم عظیمانه قل ورته الله اعبد صرف د خدای عبادت کوم بس مخلصا له دینی اخلاص کون کې لجاته د دین خپلنا عبادت کیا چې تاسو غواړئ ما سوا د الله نه هیڅ پیدا نه درکې ورته خاسران هغه چې هغه تاوانی کړی دي نفسونه اهل داغیا یوم القیامه الا ذالک هو الخسران المبین دا لوی تاوان دا الله مو دې نه بچ کی لو من فوقهم ظلل الله د پاسه به پرشونه د اور نه او لاندې به پرشونه د اور نه ذالک یخوف الله به عباده الله ویری خپل بندگان او بندگانو زما مان ویریږي هغه کسان اجتنبوا الطاغوت چاغي ځان ساتل شیطان ما چاغي خبر او منی وانابوا الى الله او رجوع کړي الله ته لهم البشرا دې د پاره خوشالي ده زیر ورکه بندگانو زماته سوق دي الله دې موږ تاسو او اسلام ټول پکې راولي الذين اغكسان دي يستمعون القول چې قران کریم واوري فيتبعون احسنه تابعداري دي احسنو کی الک آسان باندې پويږي کنه ها مسجد اخضر تراسی چر تراسی مسجد شین جمعه ته ځان را ورسي یاره مولوی صاحب زی کور کې اورم کنه کور کې سیاور ته ملائکه ناراضي شین جمعه تراسه شټول ملائکه راغلي دا شاوخوا ناشتي دي کم از کم د ملائکه منس کې بکینه الله به مغفرت درته نصیب کی کور کې غوړ سره اوري الذين يستمعون القول هغه خلق چې قران کریم واوري فيتبعونه احسنه تابعداري کوي دي احسن اولئک الذين هداهم الله دا هغه خلق دي چې خدای توفیق ورکړی دا او ډیرو ته خدای توفیق ورکړی دا کته په بازار کې ناس او پردي غیبتونه بکی توبه اثر روزه صلا اس ځان ستړی کی خوران اس تراوی دی او سر روزه او سه اعمال صالحه دي رمضان لال نه پراتلو خبر او نه پتلو خبر الله تعالی دې موږ تاسو ټول ته عفو نصیب کړي
حدیث کې راځي جبرئیل امین ویل چې الله دې تبا کې هغه سړی چې رمضان پیراسي او د خدای معافي ونکي او حضرت رسول الله مسجد نبوي کې په منبر باندې ولال دا او وایي چې امين خدای ته دا دعا قبول کړي نو چې چاته خدای معافي ونکي رمضان هغه تباہ او برباد ده او په داسې تباہي باندې برباد ده چې ان شاء الله تر قیامت پورې به هغه توفیق د اسلام بیا ونسی ځکه د حضرت خیرادي رسول الله خیرادي جبريل خیرادي اولئک الذین هداهم الله دا هغه خلک دي چې الله توفیق ورکړی دی تا و اولئک هم اولو الالباب دا خوندان دي عقل دي اپا من حق علی کلمت العذاب هغه څوک چې لا ثابتي پاغي باندې کلمه د عذاب اف انت تنقذ من فی النار آیت خلاصه هغه سپور کی لكن الذين اتقوا لكن هغه کسان چې تقوا کړی دا ویریږي الله مدې د پاره بالخانی د پاسه داغه نه بالخانه مضبوطه تجری من تحت الانهار سیروان په لاندې داغه نه نیورونه وعد الله وعد الله دا الله خلاف نکي د وعده علم ترى تنګوري الله راکته کی د اسمان نه مان وب فسلکو یا نبیا فسلکو یا نبیا سلکای اصل کو نسورای سورو د باب نه نه باسی یا نبیا رغونو د زمکوتا ثم یخرجو بی زرع راو باسی پاغه سره پسونه مختلفن الوان و رنگونه مختلفی ثم یعیج بیا وچیږي او بیا ترجمه ته ګوري الکا علم ترى آیاتن ګوري الله راکته کی د اسمان ما ان قران څه شراکته کی فسلکه یا نبیا الارض الله ننباس دی بعض خلقو سینوتا چا سینوتا بعض خلقو ټولو ته نه او بعض خلقو ته الله دا قدرت ورکړي چې ترجمه کې فقہی مسله ثابته کی سکی وایدا کړي دا فقہی مسله را ثابته سره وتعالى ثم یخرج به زرع او بیا راو باسی پاغه سره فقہی مسله فقہ فصل ده دنیا په فصل آباد ده او دین په فقہ آباد ده سی فقہ نه قرآن او حدیث باندې څوک فویدای نسی الله تعالی فرمای ثم یهیجو او بیا وچیږي حاجه یهیجو ضربه یضربو د بابنا فتراو مصفرا وینه بت تکزیړه دی الله یې زره زکی ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب پدې کې نصیحت د خاوندانو د عقل د پاره افمن شرح الله صدره للاسلام هغه کس چې کولاو کړي الله سینه د اسلام د پاره فهو علی نور من ربی هغه په نوري درابنا حق خبره کول مګره څه کول حق خبره دا ما تاسو ته مخکې ارزو ک چې دی خان صاحب سره زه امام ما مسله ورسېږي او خان صاحب مړکای خان نو په زرګونو جریبه وسم ازمه کالته زیاده کېده تقریبا 3 کیلومتر خو گاډه مزل کې د په علاقه کې والله دې قبر منور کې کار څنګه سړی و دي مولا خې عزت کاو اسلام آباد نه بسراغه مولا صاحب په خیر علي زب میراب کې ولاړو ما بس لمز نه ورکو مولا صاحب خیر علي مولانا طیب او دا شیخ صاحب شاه منصور دوی برات لالتا والحمدلله کمره کې بناسم دای براغه سم مسلې ته پوزو دای براغه دومره عزت به کاوی مولا اوز ګیره لا نو الک عمرو هغه دای براغه ته نو ورځ راغی ډیر خسته خوراک راولې ګراته کمرې ته قسم قسم خوراکو ما توای مناسب بیراته ویل مناسب مالا وینن ایس بیا اودیس پی صاحب راضی او ډی ای جی راضی دلتا د جمعې ورځ وا او خیال کو حساب بارا کې به خبره کې موته خان صاحب سم مسله ده وای بیل ډیر راغلی ده سره راغلی ده بیل ډیر راغلی ده
او بل راغله سو لکه براغله خیر ته لګ انصاف بارا کې خبرو کلک با هغه نرم سي اسی جمعه ورځ وا نو ما سي خطبه شروع کړل نو ما ویل مالکم یو سړی چې دی بل سړي مال وਹੀ دا شخصي مجرم ده څه شي ده شخصي مجرم ده او کم سړی چې دی بل حکومت مال خوري دا ملي مجرم ده څه شي ده او شخصي مجرم ته خدای معافي کوي ملي مجرم ته خدای معافي نه کوي الحمدلله قران مې مخه ته ده دې الفاظ باندې د ناستو خبره ونکړه بل را سره او نه دا سویل ټوله ډي اي جي او سبلاګانو ټول ناستو الته مخه ته نور خبره ونکړه ځکه خوريال ته بادشاہ او فاروق لغاری صاحب صادر واغ ټیم کې نو ورکه سړی خوونه نو الله دې رحم وکي زیران هغه مولایانو ته ما سدلته به وړو کې مقتدی سرم د مشوره کې صورت وایم اغم کې صورت وایم او زما اجازه خدای دې کور روان کا او فقها لیکلي 2 فتاو چې کوم امام مقتدی سره دی کیفیت باندې چلیږي دی مولا پسې مونږ نه کیږي ما دې کیم کې کتلې ټول مولا دې کیفیت کې روان دي ټول مکمل یاره زما جی زما التزم کار مې ده مقتدی خواته بس غلای سي چا نه پښتنه کړي زه خپل کار کوم امامت نه کمازول کې نو سو وزیر اعظمي خو نه ده خو امامت ته او 2 فتاو دا مسله لیکلې 2 دهر نهر تاتار خانیا قاضي هدايه ټول لیکلې دي سی امام ویل سی ما یو رکعت کړی دا مقتدیان ویل 2 کړي دي خبره به چا منزوري ها دا ورته تاسو فیصله وکي زه تیار ناسم بیا به منځو کما دا کیفیت دا حال د امام ته پکار د مستغنی پکار ده پکار د مستغنی پکار ځکه خو موږ فقها لیکلي دي عام طور په خانه چې انسان رکوع وکړي لمن يسمع خفقا عليه یو سړی جمعه تر روان ده او د رکوع وکړي چې خیر د سړی په رکوع کې شریک سي نو فقها لیکلي دي هدايه و غیره سیمون سي مکروه څه شي او بحر الرائق نور فقها لیکلي شرک او مکروه څه توای امون استاد محترم پیر مفتی فرید رحمت الله علیه هغه هم لیکلي دا شرک ده او کلیونه په ځان د پروا نه کوي کدی و په ځان د مکروه څه مونږ وای کدی ونه په ځان د مونږ د مکروه څه او کدی و په ځان د رکوع دی ورته وګدا کړه شرک دی وک الله تعالی سره توبه لا اله الا الله دا حال ده دین عاجز افزان تابع ک بس خلکو تابع ک دین سوای هغه نه دین خود خدای دین ده دین بتانه غي تب دین نه نه غي ان اقیم الدین ولا تتفرقوا الله وای چیټینګ مکوا کړوا کړوا سوته وای هغه وای میټا میټا حف او کړوا کړوا تف سکم خوک شاید هغه خوري او سکم تاریخ دغه توکه دا کار مکوا په دین سي چلےږي ک تاریخ یا او ک خوږي هغه تیروا هغه خورا راضي ورپس مولوی صاحبان دي مخ کې راضي مولوی صاحب خو دې تلار ور الله تعالی فرمای افمن شرح الله صدره هغه کس کلاو کړي الله تعالی سینه د اسلام د فارا فهو على نور من ربه هغه پرنای در ربنا فویل هلاکت د هغه کسانو لپاره فهو على نور الکدا فهو خبر دغه دا پاول راغله ځکه دا متضمن د چاله معنا د شرط لره فهو على نور من ربه فویل هلاکت د هغه چا د پاره چې زړه سخت دي خدای دی قران نه اولئک فی ضلال مبین الله نزل الله را کتکی احسن الحديث احسن الحديث خسته حدیث قرآن ده کتابا یو کتاب ده متشابها متناسب الاحکام دی مضامین یو بل سره متناسب دی او مثانیه ډبل ثواب والا دی مرګریا تقشعر منه جلود الذين سی اگر رپیږي دی هغه نه پوست کې دا کسانو سی ویریږي الله تعالی نه قرطبی او زاد المسیر او ابن کثیر او خازن او کبیر او روح المانی
او جامع البیان او قتاده ټول وای هاذا وصف اولیاء الله دا د خدای د اولیاء او صفات ده چې قران واوري او یختان زیګ زیګ ودرېږي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين لا نه يلين ضربه يضرب دبابنا بیا نرمیږي پوسته کې د هغه اندامونه د هغه الک ذکر ده محل مراد رحال وقلوبهم زړه د هغه د الله ذکر لرا ذالک هو الله د هدایت د الله تعالی ده یادی به من یشاء ومن يضلل الله فما له من هاد تفسیر جمل والام لیکلی او شافعی ابو حنیفه قول نقل کړی دا هغه لیکلی لو لم يكن العلماء اولیاء فليس في الدنيا اولیاء کمولایان اولیاء نسی په دنیا کې نور اولیاء ستنه افمن يتقي بوجهه هغه څوک چې هغه ساتي بوجهه پر آزاد الله سره او یا دا ضمیر راجع ده دتا سو العذاب ځان د بد عذاب نه پورز د قیامت او به ویلې سي ظالمانو د پاره وسکیا تاسو کسب کوي تکذیب کړه کسانو چې مخکې د دینو راغې دي تازه مینه صلاح شرونا فازاقهم الله الخزي وساک دی لرا الله رسوایی په ژوند د دنیا کې عذاب د آخرت اکبر ده لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القران الله بیانو منګه خلکو د پاره په دې قران کې من كل مثل هر قسمه مثال لعلهم يتذكرون دې د پاره سزړه کتاسي يتذكرون سمانه مرګریا او قران کریم خوان حال تکي سزړه ته کتاسي ست کتاسي زړه ته نه کتاسي خواندم نه کی مرګریا دیو جن علامه اقبال سے وای د شپې می تهجد وکړ ناستما اقبال سے پیژنې کنا ها شاعر مشرق او د شپې راو چا سم تهجد می وکړ ناستما او لک تلاوت می شروع کوي پلار می تیرې د ماته بیٹه اقبال سکه ماته حضرت تلاوت کوما وړه راخسته خبره راته وکړه ډیره خسته خبره پلار راته وکړه ما ته وای بیٹا جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پہ نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا خبر باندې پوښتنه کنا جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پہ نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا ترسو سے زړه ته دی پیغمبر پاک غوندي قران نه کته سوې مزه ناراضي دا خو تاسو زبده مانه بیا ول پتنه کې جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا کوشش کرو بیٹا تمہارے دل پہ نزول کتاب ہو کوشش وکړه چې زړه ته قران کاته کمرګریا دا کیفیتي وزنی کاری صاحبانو په حال خدای رحم کې لا یقلون ولا يعلمون لا يعلمون ولا يذكرون سره نه خوانسته قرات کې او نه بعد تراوی دی او غلاز او غلاز دا چې کیفیت سره تراوی خلکې الحمدلله موږ لاندې شروع کړی دی خاغه نه به اجر زیات ان شاء الله ځکه قران کریم لګوي خو زړه ته کاته کو به وای دا نه خله ځان دې باسته او دا اوري مصری علماء سکم قراتونه کی او د نور قاری صاحبان علماء لیکي لا کثر الله فی المسلمین خدای دې مسلمانان لدینه پاکي خدای دې تباہ او برباد کی زه دې قاریان ته سخت په غصه یم خدای دې په امت مسلمه کې داسې قاریان پیدا کړي نه صرف د خدای خبره نه راکاته زړه ته لکاته کا نو معنا دا سواله چې بچیا قران کریم زړه ته کاته کا خوان بالته بیا وکي نو بیا ځکه بالی جبریل کې هغه ډېر ښه شعر ویلې علامه اقبال صاحب وای تمہارے دل پہ نزول کتاب نہ ہو تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف خبر پوښ کنا کبیر او کشاف د درسن ویلی علامه اقبال صاحب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کو شاہ ناراضی نہ صاحب کشاف سو پر سے قران دې زړه ته نه کته سوی
نه د امام رازی تفسیر کبیر پیدا درکې او نه د زمخشری کشاف پیدا درکې. او دنیا کې دوه مولایان دي چې هغه ته خدای د قران معارف ورکړي دي، یو رازی تفسیر کبیر والا او یو هغه ګډ مولا زمخشری د کشاف والا. علم ته موږ سلام دا نور سړی بدبخته سړی او بدبخته هغه لیکلی دی خپل چې کم سړی چا دا خبره وکړه چې د خدای دیدار بکیږي مثله کمثل الحمار، مثال د خره ده. ځکه خو ما په خلو ته مولوی صاحب هم ناراضي، مولانا جار الله زمخشری، ځکه ډېر ګستاخ سړی تیر سوی ده. او علم ته موږ سلام ده. دوه ګډانو ته الله د قرآن علم ورکړی د مرګریا، یو دتا او یو عبدالقاهر جرجانی پیری ہودا، عامل اندر نحو صد باشا چنین فرمودا، شیخ عبدالقاهر جرجانی پیری ہودا. او دواړه معتزله دي، دواړه معتزله دي. او د سیارامي خبره بو کی سړی به تو توخیزه پوی بم نسی. والعدل فی عمره ليس تحقیقی. عمره کې عدل تحقیقی نه ده، رضی والا وای، هم معتزلی ده، کاپی والا شارح نو والا کدسی ولی نو سی په عمر کې عدل تقدیری ده او ظفر کې خدای په بل خو راته اوس سی په عمر کې عدل تحقیقی نشته. معنا دا عمر فاروق صاحب ظالمو څه شو ظالمو ا دې خپل ژړه براسي په بل خو باندې وباسه. توبه لا اله الا الله. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، هر قسمه مثال لعلهم يتذكرون، دې د پاره چې دې پن واخلي. قرآنا عربيا، دا یو قرآن د عربي، غیر ذی وجن، چې دې کې چې کوم د تنګي نسته ده، دې کې کوګواله نسته. الک نیل الاوتار کتاب الاستسقاء جلد 4 صفحه نمبر 19 او فتح الباری کې علامه صاحب جلد 2 صفحه نمبر 504 کې لیکلي دي چې نکره کله مکرر سي دلالت په تعدد کې په خلاف د معرفه نه، او یو ځای کې معرفه راسي بیا نکره بیا تعدد باندې دلالت نه کوي. وګوره القرآن اول معرفه راغلی ده او دوم کړه څه راغلی ده، نکره راغلی ده. ضرب الله مثلا، الله بیان یو مثال د یو سړی په شرکا او ساغه کې شریکان سلور یا 15 متشاکسون مختلف طبیعت والا، ورجلا سلما لرجل، او یو سړی سالم د یو سړی. کم یو خدای لکه ا دې 15 والا سي غلام دا خدای او کدا یو غلام ده، نو دی یو خدای عبادت خدای. هل یستویان مثلا، الحمدلله ټول ثنا او صفات الله د فاردی، بل اکثرهم زیاده دین لا یعلمون. انک میت، او پیغمبر علیہ السلام تبم مړ کېږي، و انهم میتون، او دی بم مړ کېږي. ما ته وګورئ خلک فرق ستا د پیغمبر په موت کې او زمنګ موت کې فرق ستا. اټیک دا مولانا قاسم نانوتوی په آب حیات کې لیکلی دا د خپل تفرد ده. هغه څه لیکلی دي چې پیغمبر کې قبض راځي، من کې نزع راځي. څه راځي؟ قبض راځي. داغه د روح راغون سي او ټول یو ځای کې دلته ایثار سي، او قبر کې سکه دی بیا سي کم د روح پکې خپور سي. خدای هغه خپل تفرد ده. مولا تفرد باندې معلومي کې مولا د پاره تفرد پکار ده. قاسم نانوتوی آب حیات کې ما ته وګوري مولانا حسین احمد مدنی ټول رمضان کې به نوافل با جمعات کول، ټول رمضان. او دا زمونږ د فقهاو مسله ده چې نفل بالجماعت مکروه دي. خدای دغه تفرد. الحمدلله دا 2 رمضان موږ هم شروع کړی دي صلات تسبیح په جمع کو دي شین جمعات کې، دا هم تفرد سي مسله ورسېده. همدارنګه اشرف علي تانوي وای که یو سړی دی ورځي سل کرته یا زر کرته درود شریف پر رسول الله وای 15 منځونو نغاټ اجر ده. دې خبره ته څه ضرورت ده؟ او تفرد ده.
همدارنګه ابن الحمام فتح القدیر والا حمام غلط ته حمام هغه لیکي چې بسم الله دی او داسه په سر کې واجب ده دا د خپل تپرود زم حنفي عالم د لیډر مولا ده خدای تپرود ده اوس اهل حدیث داسې نسی وي ستاسو مولا ویلي دي ستاسو مولا او ته هغه تپرود ده تپرود په دین کې خشه ده تپرود په دین کې خشه ده مولا ده پاره تپرود پکار ده ځکه غو شاګر وای وعلم ان لشيخنا تفردات كثيره زمون شیخ ډېر تفردات لري احيانا يميل الى مسلك اهل الحديث کله کله مسلک دي چاته مخ کیږي ها اهل حدیث ته مخ کیږي دا تفردات دي بس پیغمبر مرګ انهم میتون مونږ تاسو ساکي دا مړی اوري سکی دا اوري مړی اوري او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه روایت تا چې دوشنبه پنځشنبه په ورځ څوک درود وایي زی خپل اورم او بل روایت کې راځي چې نه ال تسوک راسي روزه کې ما باندې درود وایي زی اورم او چې څوک لري ور باندې وایي او بلغته ما ته خلق بیا را راسي ملائکه الله حواله کړي نقشبندی صاحب ورغه حضرت السلام علیک یا رسول الله قبر نواز راغی وعلیک السلام یا ولدی بچیا پتا دې سلامي پیغمبر ورته غوږ کړ ها شرجابی مولا صاحب اشعار لیکي لګیا د روان د هرات نه مدینه والی ته پیغمبر پاک خوب کې ورغی و سړی را پرې نه دی روزه ته ویني ساو جیل ته واچو هغه جیل ته واچو اشعار لیکلي هغه ته اشتاغ اشعار او بیا بل ورځ بیا رسول الله خوب کې ورغی ګوره سړی جرم نه کړای څه خیال خدا و مې سړی جرم کړای او سړی اشعار لیکلي دا او کده راغی د ما روزه ته اشعار وای زبور تلاس راو باسم د قبر مبارک نه او زب خپل بچی سره لاس ملاوم سبق کوما لاس به ملا خلک په فتنه کې واقع سن لہذا جیل کې واچم تیرا پرې ده بیا پرې خود ورته سه اشعار رسول الله سره مو وایا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بیل کیفیت دي مسله باندې ورسید بیل کیفیت دي تو بلا اله الا الله انک میت وانهم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون الله سره په قیامت پر تاسو ملاقات کوي او مخکې غبي دا مولوی صاحبان راغلي د مرګ له وقفه کوي دوی سره لږ ملاقات کوي دوی قرانم تبلیغ کې راغلي او دام د دین درې شوبې دي دا یو قران مدرسه کې ته ملاخي او بسترو والے خبري او توپک والے عملي کوي دا درې والے درې شوبې دي الله دې ته جزای خیر ورکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقفوا في ورسنا